بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د وی د تورې اړوند لغتونه دي. words for وی د وی لپاره لغتونه. موږ مخکې ویلو چې وی د وی اواز ورکوي، نه د واو اواز ورکوي او نه د فی اواز ورکوي، بلکې د دواړو تر مابینځ وی خپله یو اواز ده. لکه vacation vacation village village vegetable vegetable value value vibrant vibrant vibrant. vacation رخصتی، village کلی، vegetable ترکاری، value ارزښت، vibrant لړزه یا اهتزاز. vacation vacation village village vegetable vegetable value vibrant vibrant. اوس راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې نن موږ جملې په سوالي اړوو. مثلا دغه یو جمله ده: آیا علي او صدام موبایل لري؟ موږ مخکې ویلو دې لپاره چې یو جمله په سوالیه تبدیله کړو موږ باید to be verb د جملې سرته راولو، او همدارنګه په to have verb کې مې ویلو که to have verb جمله کې موږ باید to have verb د جملې سرته راولو. نو اوس د دې لپاره چې دا جمله په سوالیه تبدیله کړو موږ دلته څه وکړو؟ دا چې دلته لري راغلی، یعنی د شتون فعلونه راغلي دي، نو د دې په خاطر موږ دلته to have verb نه کار اخلو، یعنی دا جمله د to have verb په واسطه په سوالیه باندې اړوو. ځکه دلته دی دا یو یعنی د شتون فعلونه نه دي راغلي، بلکې دلته to have verb راغلي، to be verb نه دي راغلي. نو د دې په خاطر دغه جمله د to have verb په واسطه په سوالیه اړوو. اوس موږ بیا ویلو چې to have verb یو have یو has و. اوس دلته have وکاروو که has وکاروو؟ دې په خاطر چې دلته علي او صدام دوه نفره دي، یعنی زموږ سبجیکټ دوه کسه دي، موږ هم دلته له have څخه کار اخلو. مثلا وایو چې have، بیا له هغې وروسته علي، بیا له هغې نه وروسته او ته and وایي، صدام ته صدام، موبایل ته فون وایي. نو دا جمله په سوالیه تبدیله شوه. have علي and صدام فون. آیا علي او صدام موبایل لري؟ بل مثال دا وایي آیا موږ اوبه لرو؟ د دې لپاره چې دلته بیا هم to have verb راغلی، یعنی د شتون فعلونه استفاده شوي دي، to be verb نه دی استعمال شوي لکه دا دی یو. نو د دې په خاطر موږ هم دا جمله د to have verb په واسطه په سوالیه اړوو. نو موږ په to have verb کې هم have درلوده او هم has. د دې لپاره چې دلته مونږ یعنی جمع دي، مونږ بیا هم له have څخه کار اخلو. have بیا له هغې نه وروسته سبجیکټ د مونږ ته په انګلیش کې وی ویلې او اوبو ته واټر. have we water؟ آیا مونږ اوبه لرو؟ جمله په سوالیه تبدیله شوه. بل مثال ده وای آیا هغوی پیسې لري؟ د دې لپاره چې بیا هم دلته to have verb استفاده شوی او دا جمله بیا هم د to have verb په واسطه په سوالیه باندې بدلو. خو د دې لپاره چې دلته زموږ سبجیکټ هغوی یعنی جمع دی، بیا موږ له have څخه کار اخلو. have بیا له هغې نه وروسته د هغوی معنی ده دی. have د آیا هغوی پیسو ته معنی وایي. آیا هغوی پیسې لري؟ بل مثال ده وای آیا هغه یعنی نارینه ته خطاب شوی موټر لري؟ د دې لپاره چې دا جمله په سوالیه تبدیله کړو بیا هم دلته to have verb راغلی او موږ دا د to have verb په واسطه په سوالیه بدلو. او دا چې موږ دوه ډوله to have verb درلود، یو have یو has و. او have د جمع فاعل لپاره استفاده کېده او has د مفرد فاعل لپاره. اوس دلته مفرد فاعل ده، یعنی هغه یعنی یو نارینه ته خطاب شوی. نو د دې په خاطر موږ دا جمله د has په واسطه په سوالیه تبدیلو. has هغه ته هی ویلې او موټر ته کار ویلې. has he کار. آیا هغه موټر لري؟ بل مثال ده وای آیا هغه خاوند لري؟ نو خاوند خو ښځینه لري کنه، د دې په خاطر چې دلته ښځینه ته خطاب شوی ده او لري دلته شتون فعل استفاده شوی ده، موږ بیا هم دلته له has څخه کار اخلو او هغه مفرد ده. has she husband؟ آیا هغه خاوند لري؟ نو اوس تاسې همدغسې جملې په سوالیه تبدیلې کړئ له خپل چاپېریال څخه. که چیرته مثلا یو فاعل و د هغې په خاطر has استفاده کوئ، او که چیرته جمع فاعل و د هغې لپاره have استفاده کوئ. خو که چیرته هلته to be verb استفاده شوي لکه is am are یعنی دا دی یو، تاسې هغه جمله د to be verb په واسطه په سوالیه بدله کوئ. او د یادولو وړ ده چې هېڅکله په یو جمله کې to be او to have verb یو ځای نه راځي. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او باد اوسیږي.